السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم او قدرمن ورونو، یو مختصر پیغام ټول ورونو سره شریکوم. زمونږ د جامع ابوبکر چې مشهور جامعه ده په کراچۍ کې د اهل الحدیث د هغه یو شیخ ابو عبدالمجید بقیة السلف ورته وایي، او په جامعه کې مشهور شیخ دی. د شیخ البانی رحمه الله معاصر او دغه ملګری پاتې شوی دی. دغه یو رساله راله د ماښام مونځ نه مخکې، او شیخ صاحب د یو طالب العلم تصویران را لیکلي چې هغه طالب العلم بیمار دی، ډېر سخت تکلیف دی ورته، او په هسپتال کې پروت دی، پیښور کمپلیکس هسپتال کې دی، او په امتحان کې دی زمونږ دغه ورور طالب العلم. نو شیخ صاحب د ټولو ملګرو نه خاص کر چې په پیښور کې کوم ملګري دي، د هغې نه درخواست کړی دی چې تاسو د طالب العلم ورور سره منډه وکئ او د هغې مدد وکئ. او زمونږ ټولو ملګرو ته، ټولو ورونو ته چې څوک په پیښور کې دي، خاص کر ټولو ورونو ته مونږ دا پیغام ورکوو چې اکثره ملګرو ته ما ولیږل چې چا وټسپ ما سره و، او بعضې ملګرو ما سره چې نمبر یې نه وي، نو هغې په دې ذریعه باندې موږ ټولو له خبر ورکوو چې تاسو د دې ملګري سره منډه وکړئ او د دې مدد وکړئ. الله به ستاسو مدد وکړي، د داسې غورځېدلو انسانانو مدد چې څوک هم کوي، نو الله سبحانه وتعالی د هغه غیبي مدد کوي. نو دا یو موقع ده هم زموږ ستاسو ټولو لپاره یو بهترینه موقع ده چې خپل رب راضي کړو، او په دې کې موږ د طالب العلم خدمت وکړو، نو الله سبحانه وتعالی به موږ تاسو ټولو نه راضي شي. نو د شیخ صاحب چې کوم پیغام دی هغه تاسو ټول واورئ، او د دې ملګري کوم تصویران دي، کوم نمبر یې دي، هغې ورکړي دي، نو په دغه نمبرو باندې ورسره رابطه وکړئ. او اردو سپیکینګ والا دي، خبرې به په اردو کې کوي، نو تاسو ورسره په هغې نمبر باندې رابطه کولی شئ. او نور ملګري چې څوک ترې لرې دي، نو هغه ورته دعاګانې وکړئ چې الله وله شفا کامله عاجله ورکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہل ملت اسلامیہ جو اپنے سینوں میں جگر رکھتے ہیں، میں ابو عبدالمجید محمد حسین بلتستانی مدرس جامع بکر کراچی اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہمارا بھائی قاری بخت جہاں صاحب جی جال کوہستان سے تشریف لائے ہیں. رمضان میں ان کا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور یہ مختلف ہاسپٹلوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور ابھی پشاور میں جرمنی ہاسپٹل کوئی ہے جو اس کا علاج کر رہے ہیں. تو 18 لاکھ کے یہ مقروض ہو گئے ہیں، اور روزانہ ان کے جو ہے ہزاروں کا خرچہ ہے. اس کو جو ہے بکرے کا گوشت اور مچھلی کھلانا پڑتا ہے، اور ٹیسٹ وغیرہ، خون وغیرہ، اور دیگر جو ہے سارا، خالی ٹیشو پیپر جو ہے وہ 80,000 کا جو ہے لے چکے ہیں. تو غریب آدمی ہے، اور اتنا بڑا حادثہ یہ برداشت کر رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بھی ان کے ساتھ اس پریشانی میں ہاتھ بٹائیں، اور حسب توفیق احباب کو بھی اطلاع دیں، اور خود بھی ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کریں. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ خیر خواہ اور ہمیشہ اس کے لیے مدد، معاون، ناصر، معین، محافظ بنا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو اس کے جو ہے جو ان کے موبائل میں تھا سینڈ کیا ہے. تو احباب خصوصی توجہ دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، سب کی جان، مال، اولاد، ایمان، عمل صالح میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ رکھے. ابھی یہ مریض پتنی کتنے عرصہ مزید اس کا علاج چلے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ سے نوازے. موصوف کا رابطہ نمبر 0342 98 49
626 626 626. ٹھیک ہے جی، یہ ان کا رابطہ نمبر ہے، اب آپ ڈائریکٹ رابطہ کر لیجئے، اور تمام صحت مندوں کو اپنے صحت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔